سلام د هیواد ټیم یوټیوب چینل درنو مینوالو وخت په خیر. یو بل په زړه پورې ورزشي خبر د وزیر اکبر خان اوله درجه ولایتي ورځنیو سیالیو په لړ کې د خوست بي لوبډلې په خپله څلورمه لوبه کې د کابل بي لوبډلې ته په ماتې ورکولو د یادو سیالیو نیمې پایلوبې ته لاره ومونده. خوست بي لوبډلې د کابل 233 منډو هدف ته د سیالیو په 40 اوور کې ځان ورسو او لوبه په 4 وکټو خپله کړه. خوست په توپوهانه کې نصیر احمد 3 منډې جوړې کړې خو ریاض حسن بیا د خپلې لوبډلې په ګټه 3 وکټې ترلاسه کړې. صابر ګربز چې د کابل لوبډلې 4 لوبغاړي وسوځول او هم په توپوهانه کې 28 منډې جوړه کړې. د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. ټاکل شوي څو راتلونکي چهارشنبه به خوست بي لوبډله د خپل سره سخت سیال د فاریاب خلاف په نیمه پایلوبه کې مخامخ شي. یادونه وړ ده چې خوست الف لوبډله د پرلپسې ماتو سره یو شمیر مینوال غوسې راپارولي چې ګواکې پکې تکړه لوبغاړي مل وو، خو خوست بي لوبډله چې پکې زیاتره ځوان لوبغاړي دي د خپلو بېسارو لوبو وروسته د خوست بي لوبډله تر نیمې پایلوبې راورسوله.